حضور راغلی طالب خو تا ته داسې نه وایي چې زه تا سره ما خبرې کړې دي تا سره مې کیسه کړې ده هغه وایي چې بین الافغاني مذاکراتو د سټارټ کېدا لپاره ته خنډ وې قطر ته د دوحې مذاکراتو ته د دوستم زوی رالیږلی و د عطا زوی دې رالیږلی و هغه د افغانستان د ولسونو نمایندګي نشي کولی زه په دې پوه شوم چې ته نه غواړې ما سره خبرې وکړي زه مجبوره شوم جنګ ته مې زور ورکړو بالاخره زه راغلم په افغانستان کې اوس پاچاهي کوم اوس دا خلک خو ما ته باندې بالمغالبه راغلي دي که موږ اوس وایو چې برخصه پور دا نقطه دا په ذهن کې وساته که موږ وایو چې طالب دی بغیر د دې نه چې موږ ورته سرخوږی جوړېږو یا موږ دنیا د ځان سره درو یا حد اقل دومره څوک په څنګ کې لرو چې طالب دې ته مجبوره کړو چې خبرو ته کښېنو بیا موږ اشتباه کوو چې موږ د دې شي نه کار نه اخلو دا ټول نه استفاده نه کوو طالب دې ته مجبوره کوو نه خو دا چې موږ د دې ټول نه استفاده نه کوو موږ سره دا ټول نشته موږ نه طالب سره جنګېدلی شو نه موږ په څنګ کې څوک داسې لرو چې طالب باندې زور واچي او طالب خبره ته راټینګ کړي اوس دغلته د طالب سره پاور د طالب سره ده زه طالب ته راځم د کلي په حیث باندې خبره ورسره کوم زه طالب ته هم سید زه تا سره جنګېدم تاسو ما ودرې زه طالب ته وایم سیده زه تا سره جنګېدلی یم زه تا مات کړی یم خو ته د ما ورور یې اوس چې ته د ما ورور یې ولې تا سره په دې هېواد کې د ما حق نشته یا ولې ته په دې هېواد کې ما ته حق نه راکوې کومه ورځ ما ته طالب ته داسې خبره کړې ده نه ګوره زه درته یو خبره کوم طالب اوس په یو سټیټ بدل شوی ده یا سټیټ هولډر ده هغه سره ټول واک ده د یو دولت ټول واک ورسره ده ورور او خور او مور موضوع په دولتونو کې نشته ده طالب اوس حاکم ده او خلک رعایت شوی ده اوس ولس ده د طالب رعایت ده که دا موږ په دې کې سترګې پټوو او که دا موږ وایو دا د ځمکني حقیقت همدا شی ده د افغانستان ټول خلک اوس د طالب په حاکمیت کې ژوند کوي که ته چېرته د نورې نړۍ ټولې نړۍ کې د عام انسان و په دولت چېشته رامنځته شوی سوشل کانټراکټ ده ټولنیز قرارداد ده طالب دا اوس په کوم شکل مالیه اخلي د افغانستان په 15,000 نه په 10,000 کلن تاریخ کې تر دې کچې مالیه چا نه وه ورکړې خو بېرته طالب څه کوي زه دا اوس د ټولو د یو میاشت خبرونه راته وایم د یونیسف ټول د سواد مکتوبونه د 128,000 زده کوونکو پر مخ وتړل شول او دا د سواد مکتوبونه او صنفونه چې ول هغوی هم داسې بلډینګ نه درلوده لکه عام مکتوبونه صحیح ده 9 سلنه ولسوالۍ د تا د اور وژنې مرکزونه نه لري داسې ډېرې ولسوالۍ دي چې په کوم کې یوه ښځه ډاکټره نشته ده په نورمال ډول په هرو 10,000 ښځو باید یوه نرسه وي چې تر څو د ښځو مشکلات ته رسیدګي وکړي د افغانستان د 40 میلیونه نفوس لپاره باید 40,000 نرسانې موجود وي تر څو دوی خدمت وکړي خو دوی په هغوی باندې د زده کړو په زده کړې پرې بندي کړي یا هغوی حتی په ډېرو ځایونو کې خپل کار پرې بند کړی بل تر ټولو سخت کار څه ده یوه ښځه باید ځان سره محرم ویسي چې هر چېرته وظیفه کوي په یو معاش باندې 2 انسانان کار کوي دا دوی د سټیټ پالیسي ده بل څه ده چې ته کله یو ملي وثیقه یا اساسي قانون ونه لري تا حکومت مکمل غیر قانوني ده او غیر قانوني حکومت څوک په رسمیت نه پیژني دا اوس چې ته فکر کوي طالبانو د نور نړۍ سره دا اوس په کازان د فکر کوم کم ځای ته دوی د هغه لپاره تلي یو اقتصادي غونډې لپاره تلي دي دا چې دوی هلته بلل شوي دي د دې لپاره نه دي بلل شوي چې د افغانستان چې دا یو ډېر زیات قوي هېواد ده کلتوري هېواد ده سیاسي ثبات لري دا لري هغه لري طالبان ډېر زیات په سیاست پوهېږي نه هر هغه هېواد چې دا اوس په افغانستان کې سفارت لري خلاص دا یا افغانستان سره اوس فعلي اړیکې لري خاص خپلو ګټو لپاره لري د افغانستان ګټې ورته هېڅ مطرح نه دي د یو مجبوریت په اساس د افغانستان سره دوی اړیکه لري متوجه خوند په سیاست کې هغه وخت کوي کله چې ته باورې د تا حق او انتخاب د تا په لاس کې چې زه په ترکیه کې سفارت خلاصوم که نه خلاصوم زه په انډیا کې سفارت خلاصوم که نه خلاصوم ما زړی چې پاکستان سره سفارتي اړیکې وساتم که نه زه اوس خلکو ته زارۍ کوم چې ما ته سفارت خلاص کړي د ما بیرغ ومني په داسې حال کې چې خلک ما ته وایي ته د اول ولس ته رجوع وکړه حکومت د قانوني کا خپلو خلکو ته د حق ورکړه نه ته صحي حقوق لري نه ته تحصیلي حقوق لري نه ته تجارتي حقوق لري دغه کم مالیات چې پرې وضع شوي دي دغه ټول مالیات اجباري دي حکمتیار تېره ورځ یو هفته د 2 هفتې مخکې یو بیان ورکړه چې دا په کوم شکل باندې طالبان مالیه ټولي دا په اسلام کې نشته ده
چا جواب ورکړ؟ څوک شته چې جواب ورکړي؟ خبره دا ده چې ته کوم رقم حکومتولي رامنځته کوې. صحیح ده، نن به ته په دې باندې ځان خلاص کړي چې امریکا په تا ظلم وکړه، پلانکي په تا ظلم وکړه. اوس د طالبانو ټوله ایډیالوژي څه شی ده چې ته ورنه د حکومت لپاره د خلکو لپاره یوه مهمه یا ارزښتمنده پالیسي ته وغواړې، څه یې درته وایي؟ دوستم دا خیانتونه کړي، جنرال رازق دا خیانت کړی، پلانکي دا. اوس صحیح سو، ویې که خلاص سو، مړ سو، ختم سو، د منځه لاړه، ته اوس څه شی کوې؟ د سره هېڅ جواب نشته. تا تاریخ اخلي، یا د باګرام زندان کې اچي یا د پلچرخي زندان کې اچي. او که چېرته ډېر مهم نه او دوی پوه شو چې په رسنیو کې تاثیر نه ښکاري، ډایرکټ دې وژني. زه خو دا وایم چې ته د ولس لپاره اتا حل لاره څه شی ده؟ اتا حل لاره نشته، ګونګه ده. ته به وګورې یو میاشت بعد به ته په تلویزیونو کې وګورې چې سیاسي خپرونې به هم بندي، ځکه چې په سیاسي خپرونو کې هم یو نیم ټک یو څوک کوي چې د دوی نه خپل حق غواړي. دا وی ګوره، دا داسې څونه وړاندوینې کړي، دا یو وړاندوینه د ما هم در سره در واخله. زه څه وایم بل پوینټ څه ده؟ دا پریډکشن زه هم در سره منم، ځکه دا ما ډېر دا خبره کړې ده. دا زه منم. زه اوس بل نه دا باید دغه یو دوه خبرې زه کوم. 30,000 رسمي مدرسې دي، 30,000 رسمي مدرسې دي. صحیح ده؟ 30,000 رسمي مدرسو نه ته فکر وکړه یو انسان فارغ کا، یو خو هسې هم نه فارغېږي، 10 نفره فارغ کا، څومره زیات تعداد کېږي. ګوره دا پړسوب رامنځته کوي، د دیني طبقې پړسوب رامنځته کوي. په افغانستان کې یو بد کلتور دا جوړ شوی ده چې مثلا زه د دیني مدرسې نه فارغ شوم، زه اوس په ملیشیا کې نه یم، په سعودي عربستان کې نه یم، په امریکا کې نه یم. زه په افغانستان کې کلتور داسې دی، یو څوک چې دیني مدرسه ولولي هغه نور کسب نه زده کوي، هغه نور هنر نه زده کوي، هغه شخصي تجارت نه کوي، هغه د نفقې د پیدا کولو لپاره بل هېڅ کار نه کوي، هغه په ټولنه بوج کېږي. په اطرافو کې دا اوس هم همدا کلتور حاکم ده چې د کلي ملا ته یا هغه عالم ته، امام ته چې هلته امامت ورکوي، هغې ته د کلي خلک هر وخت ډوډۍ 3 وخته ډوډۍ ورکوي، بیا یې په دې عشر کې هم برخه ورکوي او معاش یا تنخواه هم بېله ورکوي. فکر وکړه چې په یو کلي کې د یو ملا ضرورت ده او هغې کلي کې 20 ملایان وزېږي، بیا به ته څه شی کوې؟ او په داسې حال کې ګوره، ما دلته نوټ کړې وه خو نه پوهېږم کوم ځای کې ده. زه درته یو بل پوینټ ښیم، اوس ما نه ورک ده. 128 ښوونکي د خوست منفق شوي دي، 115 د کابل د پوهنتون منفق شوي دي، د بدخشان د پوهنتون، د ننګرهار د لغمان د پوهنتون. ښه، ته علمي بنسټونه اوس صحیح شو؟ اوس صحیح شو؟ د ما آواز نه درځي.